فلسطین دا د مسلمانانو یو مبارکه خطه ده، لیکن د تیر جمعې څخه تاسو وګورئ چې عالمي کفر پر هغې باندې کم یلغار کړی دی چې هغه مبارکه خطه هغې په سرو لمبو کې په کم شکل سوځل کېږي. هغې په خپل غرور کې د خدای دعوه کړې ده، هغې د ځانه سره دا فیصله کړې ده چې په 48 ساعته کې به دا خطه د مځکې د مخه څخه ختمېږي، او د هغې د غرور نتیجه دا ده چې ټوله دنیا د هغې د ظلم په مقابل کې ساکته پاته ده. چې کله پر هغه حالاتو باندې سړی نظر وکړي، سړي ته په نظر باندې داسې ورملمیږي لکه د دنیا د یو جاویر او زورور او د دنیا د یو مظلوم او د کمزوري سره مقابله ده، چې یو په خپل غرور کې د خدای حدود ته ځان رسولی دی او د خدای غوندې دعوې کوي، او بل په خپل مظلومیت کې انتها ته رسېدلی دی، نو د زاویر زورور او د کمزوري مقابله روانه ده، او د یو ظالم او د مظلوم مقابله روانه ده. او که زه په جسمانی لحاظ باندې دا تشبیه ورکم، د دې مثال داسې دی لکه د یو غټ فیل او د یو سرکي میږي مقابله روانه. لیکن تاسو د دنیا حالات وینئ، د دنیا هغه عیش پرست حکمرانان وینئ چې کافران خو د خپل کفر سره وفا کوي، هغې به یک لسان هغې د دې ظالم په اړخ کې ولاړ دي او د ظالم د مدد نارې برملا او ښکاره کوي، او د ظالم د مدد دپاره را روان دي، هغې خپل وسایل د ظالم او د زورور د مدد دپاره را ورسول. په دې نیت باندې نه چې دا ظالم کمزوری دی، دا زورور کمزوری دی، صرف هغې د خپل کفر سره وفا ښکاره کوي او خپل کفر ته خپلې وفادارۍ ثابتوي چې موږ د دې خپل کفر او د خپلې زندګۍ سره دومره وفادار یو. لیکن د مځکې پر مخ باندې چې څومره مسلمانان دي او د مسلمانانو پر سر باندې چې څومره حاکمان دي، هغې ته الله تعالی داسې غلامي، ذهني غلامي په دماغ کې ورکړې ده، هغې داسې خوف او بیره کې زندگی تیروي، هغې د یو شتورې بامهار په شکل باندې لکه د هغې مهار چې د هغه قومونو په لاس کې نه د چا د خولې څخه د مدد غږ وځي، نه د چا د خولې څخه د دې ظلم د خلاف نعره پورته کېږي، او نه څوک د یو نصرت غږ کوي، او نه څوک د دې په حمایت کې اواز پورته کولی شي. بس د هغې په مزاج کې دا ده چې صلح دې وسي، صلح دې وسي، صلح دې وسي. نو د ظالم تر شا ټول عالم ولاړ دی او عالمي کفر د ظالم په مدد کې را روان دی، او هغې په خپله خدایي کې دا دعوه کړې ده چې دا مځکه به چې دا علاقه به د مځکې د خطې څخه ختمېږي. لیکن مسلمانان او هغې د بزدلۍ ښکار دی، هغې د غفلت ښکار دی، هغې د نامردۍ ښکار دی، هغې د خپل اسلام سره په جفا کې روان دي. لیکن د الله تعالی نظام بیا ډېر عجیب دی، د الله تعالی د قدرت عجیبه کرشمي او نظارې دي چې کم چا د خپل خدایي په غرور کې دا دعوه وکړه چې زه به په 48 ساعته کې دا ټوله خطه ختموم، نن یوه هفته روانه ده، زمنه مورونه بې شماره پر راورئ، لیکن الله تعالی د ده په لاس باندې هغه خطه د مځکې څخه نه ده ختمه کړې. مسلمانانو ته الله تعالی شهادت ورکړي، دا د مسلمانانو منزل مقصود دی، د مسلمانانو بچان شهیدان سو، د مسلمانانو زنانې شهیدان سوې، د مسلمانانو کورونه خراب سو، ځکه د مسلمان دپاره دنیا اسیم جیلخانه ده، او په جیلخانه کې انسان د دې ټولو حالاتو سره مخامخ کېږي. لیکن هغه جابر چې د کم غرور دعوه کړې وله، هغه غرور هغه در اوسه پورې د ده اراده او د ده دعوه دا پای ته نه ده، دا تکمیل ته نه ده رسېدلې، نه ده رسولې ده، او چې دی وایي چې زه زمینی حمله پر دې مځکه باندې کوم او دا مځکه در خپل تسلط لاندې کوم، الله تعالی د زمینی حملې در اوسه توفیق نه دی ورکړی. زه دا وایم په دې حالاتو باندې الله تعالی څه کوي؟ الله تعالی د دنیا ته خپل قدرت ښکاره کوي، الله تعالی د دنیا ته د خپل خدای نظام ښکاره کوي، چې کم څوک د خدای دعوه لري او په خپل غرور کې لوړې دعوې کوي او د خپل غرور په خاطر باندې هغه د خدای په مثل باندې ویناګانې کوي او ارادې لري، الله تعالی ټولې دنیا ته دا ښکاره کړه چې نه د هغې دعوه ځای ته رسیږي، نه د هغې اراده ځای ته رسیږي، او ټولې دنیا ته دا ښکاره سو چې د دې دنیا مالک یو بل ذات دی، د دې دنیا رب یو بل ذات دی، دې دنیا کې اراده پر ځای کېدونکې دا د یو بل ذات هغې ده، د هغې ذات اراده دا ده، د هغې ذات وعده د دې انسانیت سره دا ده چې ان تنصروا الله ینصرکم، که تاسو د الله تعالی د دین نصرت وکړئ، الله تعالی به ستاسو نصرت کوي.
او ډیرو ځایو کې کړی دی وکم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة ډیر ځله الله تعالی ډیر مظلومانو ته پر ډیرو ظالمانو غلبه ورکړې ده ډیر ځله الله تعالی ډیرو کمزورو انسانانو ته پر ډیرو زورورو مقابله غلبه ورکړې ده که په کم ځای کې د الله تعالی نصرت نه دی راغلی هغه کمی زما او ستا ده د هغې وجه دا ده چې ما او تا د الله تعالی د دین سره وفا نه ده کړې ما او تا د الله تعالی د دین نصرت نه دی کړی او ما او تا د الله تعالی د دین حمایت نه دی کړی په دې وجه باندې الله تعالی په هغه ځای کې د نصرت کمی راغلی ده